السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو خدای دې وکړي چې ښه وي جوړ یاست شپې ورځې ژوند زندګي وخصیت ته مو ښه وي او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو ملګرو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي نننۍ ویډیو کې ملګرو موږ تاسو ته همدا طریقه ښیو چې څنګه تاسو کولی شئ چې د خپل کمپیوټر لپاره سافټویر ډاونلوډ کړئ هغه هم د موبایل په واسطه مثال که تاسو وینډو ته ضرورت لرئ مثال نورو پروګرامونو ته مثال ستاسو کمپیوټر کې وینډو خرابه وي تاسو وغواړئ چې وینډو پیدا کړئ مثال بې له دې چې تاسو یا په کوم مارکیټ کوم ځای کې سی ډي واخلئ پیسې په ویر کړئ نو تاسو څنګه کولی شئ چې د انټرنېټ په واسطه هغه هم د موبایل په واسطه مثال چې هر ډول وینډو ته تاسو ضرورت لرئ مثال که 7 وینډو ته 10 وینډو ته مثال ایکس پی ته 8 ته هر ډول وینډو وي تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ له همدې تر څنګ مثال پروګرامونه فوټوشاپ اډوبیشن ډکشنري پلیر داسې نور څنګه کولی شو چې په خپل موبایل باندې له انټرنېټ څخه راډاونلوډ کړو او بیا یې په خپل کمپیوټر کې انسټال کړو په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته همدا طریقه ښیو تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه تر پایه وګورئ ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې نور ملګري هم له همدې معلوماتو څخه برخمن شي نو راځو ملګرو خپل ویډیو لورته نو تاسو چې هر کله خپل موبایل ته راشئ په موبایل کې به تاسو ګوګل کروم براوزر ته لاړ شئ همدا ګوګل کروم براوزر دی په همدې به کلیک کوئ هر کله چې په همدې کلیک وکړو تاسو په سرچ کې ولیکئ په همدې ځای کې ګوګل ډاټ کم خو زه مخکې له مخکې ګوګل ته داخل شوی یم تاسو چې هر کله دلته ولیکئ مثال ګوګل ډاټ کم تاسو ته به همدغه شان ګوګل راواوړي دلته به تاسو په همدې ګوګل کې ولیکئ زه دلته د نیټ یور مثبت تړوم دلته نیټ سلو دی چې نیټ سپیډ لږ تیز شي یا کار تیز کړي نو دلته ملګرو تاسو د هر د خوښې پروګرام چې وي تاسو به همغه ولیکئ مثال چې کوم ډول پروګرام سافټویر تاسو غواړئ چې را ډاونلوډ کړئ همدې ګوګل سرچ کې مثال که غواړئ چې وینډو را ډاونلوډ کړئ یا کوم پلیر یا کوم پروګرام خو زه دلته په کات لیکم ځکه چې د وینډو اوس فعل حالا چې زه را ډاونلوډ کوم امبۍ زیاتې دي وخت ډېر نیسي زه په همدې خاطر دلته یو په کات یو پلیر چوم پلیر را ډاونلوډ کوم تاسو به څه ډول لیکئ مثال دلته خو چې تاسو سرچ کوئ د موبایل پروګرامونه تاسو سرچ کیږي مثال د کمپیوټر پروګرامونه تاسو څنګه ډاونلوډ کولی شئ نو دلته به ولیکئ چې هر کله تاسو غواړئ چې د خپل کمپیوټر لپاره مثال کوم سافټویر را ډاونلوډ کړئ نو دلته به تاسو ولیکئ ګوګل سرچ کې مثال زه غواړم چې یو پلیر را ډاونلوډ کړم وی ایل سی په نوم پلیر دی د کمپیوټر وی ایل سی پلیر پر کمپیوټر یا ولیکئ مثال هر ډول وینډو چې ستاسو په کمپیوټر کې موجوده وي که 10 وي مثال 7 وي 8 وي تاسو په کار دلته ولیکئ ایل سی پلیر پر وینډو 7 زه غواړم چې وینډو 7 لپاره دلته تاسو ته بیټ هم لیکلی شي مثال 12 بیټه 40 بیټه وینډو نو تاسو ته دلته کې راړوي هم تاسو وینئ دلته تاسو فقط په همدې کلیک وکړئ هر کله مو چې دلته کلیک وکړو لږ انتظار پاتې کیږو دلته به موږ ته اوس د وینډو 7 لپاره 12 بیټه پلیر چې دی هغه به موږ ته راواړوي نو تاسو په همدې طریقه به دلته لیکئ دلته تاسو وینئ ملګرو دومره ډېر ریسرچ کړل ډاونلوډ افیشل وی ایل سی میډیا پلیر پر وینډوز او په داسې کې مو پیغام وي دلته به تاسو فری هم سره لیکئ ځکه چې دلته ډېر داسې اپلیکیشنونه وي مثال وبښئ سافټویرونه چې هغه په پیسو وي دلته به تاسو په د پای کې د جملې فری هم سره لیکئ دلته به سره ولیکئ مثال فری وړیا نه بعد بیا تاسو کلیک وکړئ هر کله مو چې کلیک وکړه تاسو ته به ورسره سرچ شي بیخي هغه سافټویرونه چې کوم فری وي پیسې باندې نه وي تاسو له انټرنېټ څخه په اسانۍ سره خپل کمپیوټر لپاره راکوزولی شئ زه اکثره څومره د کمپیوټر سافټویر چې دي خپله له نیټ څخه راډاونلوډ کوم بې له دې چې زه یا سی ډي واخلم مثال یا د چا نه په فلش کې سیټ اپ واخلم زه خپله تل د نیټ څخه ټول اپلیکیشنونه راډاونلوډ کوم یا په خپل کمپیوټر کې انسټالوم دلته اوس راځو موږ د لومړیو تاسو وینئ ملګرو پلیر پر وینډوز 7 دا دلته تاسو وګورئ خدای ډېر 12 بیټه نو موږ په همدې کلیک کړو دلته هر کله مو چې په همدې کلیک وکړو نو وبښئ دلته نیټ کې مشکل راغلل یوه ناڅاپي نیټ کار پرېښود نو انشاءالله نیټ به بیا فعال کیږي لږ انتظار پاتې کیږو چې نیټ فعال شي نه پوهېږم چې نیټ څنګه کار پرېښود او انشاءالله کار به حتما کوي لږ انتظار پاتې کیږو چې دلته انشاءالله نیټ کار وکړه زه سبخار ریفرش کوم یو ځل
نو بیک آنلاین تاسو ولیدل چې زموږ نیټ کار وکړ. نو هر کله چې تاسو هلته په لینک کلیک وکړو تاسو ته به همدغه شان یو بله صفحه راشي. دلته به تاسو بیا فقط په همدې دلته ویني تاسو لیکلی هم دی پري مثال 32 بایټه لپاره دا په وینډو 7 کې هم کار کوي، په وینډو 7 کې هم ځینې 40 بایټه هم ورځي خو اکثره په وینډو 7 کې 32 بایټه وي. تاسو بیا هلته چې ستاسو په کمپیوټر کې هر ډول وینډو موجوده وي مثال 10 وي 8 وي ایکس پي 7 هر ډول وي مطابق تاسو به هلته پلیر ولیکئ انتخاب وکړئ یا به را ډاونلوډ کړئ. نو دلته به تاسو فقط په ډاونلوډ کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړو لږ انتظار پاتې کیږو. اوس به لږ وروسته به زموږ ډاونلوډ چې دی دا روان شي خو لږ دلته انتظار کوو. نو تاسو وینئ ملګرو تاسو ته به همدغه شان یوه صفحه درکړي دلته چې هر کله ډاونلوډ نه تاسو کلیک وکړو تاسو ته به همدلته همدغه شان یوه صفحه درکړي. په همدې ډاونلوډ به تاسو کلیک وکړئ. هر کله مو چې په ډاونلوډ نه کلیک وکړو تاسو دلته به د ډیټیل نه کلیک وکړئ چې تاسو کوم ډاونلوډینګ مرحله چې دا به روانه شي. تاسو دلته وینئ ملګرو زموږ کوم د پلیر چې دی کمپیوټر لپاره دا ډاونلوډ کیږي. هر کله چې دا ډاونلوډ شي نو ستاسو سره به کوم ځای کې مثال په موبایل کې نو تاسو به راشئ خپل موبایل ته. نو دلته وینئ دا روان شو ملګرو 9.6 MB دی په کمپیوټر موبایل کې. بیا تاسو راشئ کوم فولډر ته تاسو به دلته فایل منیجر ته راشئ. په همدې فایل چې هر کله کلیک وکړئ دلته بیا تاسو خپل د کمپیوټر سټوریج مثال د موبایل سټوریج ته راشئ. کومه میموري چې ده دلته به تاسو بیا ډاونلوډ فولډر ولټوئ. په همدې کې به دا فایل موجود وي. دلته به تاسو ولټوئ دې نه بیا خپل کمپیوټر ته کاپي کړئ مثال کمپیوټر ته یې ولیږئ او په کمپیوټر کې انسټال کړئ. نو همدا طریقه ملګرو خدای دې وکړي چې ټول ملګري په همدې طریقه پوه شوي وئ. نو تاسو په همدې طریقه کولی شئ چې هر ډول پروګرامونه ستاسو وغواړئ د خپل کمپیوټر لپاره او د موبایل په واسطه را ډاونلوډ کولی شئ.